په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې ده. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ یونیسیار سره سفت وو هغوی هم له دغه هیواده ایستل شوي دي. په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د تاجکستان واکمنۍ تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ یونیسیار سره سفت هم وو له دغه هیواده ایستلي دي. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان واکمنۍ له دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یونیسیار خبر ورکړی وو چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې لږ تر لږه 80 افغان کډوال چې ډیریو یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل له تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یادې ادارې هغه مهال له تاجکستان څخه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی.